سلامونه دوستانو، تم امید لرم روغ او جوړ په خوشحاله به اوسئ. څنګه کولی شو په خپل موبایل کې دوستانو د واده لپاره کارت یا البته د واده لپاره کارت دوستانو ډیزاین کو. دې ترڅنګ د بلنلیکونو لپاره هم دوستانو کارت ډیزاین کو. څنګه دوستانو کولی شو د بلنلیک لپاره کارت ډیزاین کو؟ راځو دوستانو ویډیو تر پایه راسره وګورئ. مکمله طریقه درته ښیم. تاسو کتلی شئ لکه څنګه چې دغه کارتونه دوستانو ما ډیزاین کړي دي. تاسو کتلی شئ د فراغت لپاره. نو څنګه دغه کار دوستانو کولی شو؟ د دې لپاره ته ضرورت یو پښتو پیکسل اپ ته دوستانو ضرورت چې تاسو په پښتو پیکسل اپ را ډاونلوډ کړئ. لینک به د دغه ویډیو په ډسکرپشن کې وي دوستانو. تاسو به کلیک پرې واخلئ، ډایرکټ به تاسو زموږ ټلیګرام چینل ته بوځي او ټلیګرام چینل کې به د پیکسل اپ لینک وي دوستانو. او لینک باندې به کلیک واخلئ او ډاونلوډ به یې کوئ. کله هم دوستانو ډاونلوډ کړل کوم ډیزاین موادو ته اړتیا دی هغه به هم تاسو په ډسکرپشن کې هم دوستانو واچوم. هغه لینک باندې هم چې کلیک واخلئ ته زموږ ټلیګرام ته به هم بوځي. ټلیګرام هم درسره جوین کړئ دوستانو. هغه کوم چې ضرورت دی دوستانو هغه ټول مواد به تاسو ترلاسه کوئ. پیکسل اپ دوستانو تاسو راخلاص کړئ. پیکسل اپ کله چې دوستانو راخلاص کړ، پیکسل اپ کې به راشه دوستانو په دغه هم اپشن باندې او په دې کې موږ تاسو یو رابشئ دلته به یو ځای کوم چې نوم او پاسورډ ټول دوستانو ورکړئ. په دغه برخه کې به دغه نوم ډیلیټ کړئ او پورته برخه ته به دوستانو تاسو راشئ. پورته برخه کې به راشئ دغه ثبتول باندې ویریفیکیشن فورم باندې کلیک وکړئ. دغه به په 3000 کې پرېږدئ په خپله لوړوالی چې د هغه دوستانو موږ تاسو راځو هغه ایمیل دوستانو تاسو راخلاص کړئ. 1400 ورکوو. کله دوستانو 1400 ورکړئ اوس راځو په دغه برخه باندې دوستانو په دې برخه کې کلیک کړئ. دغه لیکنه باندې کلیک کړئ او بیا راځو په تغیرولو باندې دوستانو کلیک کړئ او دلته دوستانو ورته لیکو چې د دوستانو ورته ورکړئ د فراغت دوستانو د تاسو ته یو ایمیل راغلی چې هغه تاسو سره ویار دوستانو راځو دغه فراغت په ویار دوستانو دغه ورته لیکو. راځو دغه برخه کې موږ تاسو دوستانو هغه ته راځو رنګ ورکوو. تور رنګ زه ورکوم، هر ډول رنګ تاسو ورکوئ او لیکبڼې باندې دوستانو کلیک کړو. په دې کې تاسو خپل یو تاسو هر ډول دغه چې ورکوئ دوستانو دغه پوینټس دغه دوستانو تاسو ورکولی شئ. نو راځو په دغه برخه کې اوس موږ تاسو بیا په دغه ځای باندې کلیک اخلو. تاسو ته لیکنه هم راخلم. دوستانو را بشئ په دغه لاندې برخه باندې به کلیک واخلئ، تغیرولو باندې به کلیک واخلئ او راځم دغه لیکنه دوستانو ما تیاره کړې دی. دغه زه راخلم دوستانو او د دې لپاره زه راځم په دغه لیکبڼې کې دوستانو یو پوینټ دوستانو ورته راخلم. دلته یو پوینټ دی په دغه پیکسل اپ کې چې هغه دوستانو دغه یو پوینټ دی 38 نمبر دی چې ډېر زبردسته پوینټ دی دوستانو. د دې لپاره ډېر ښه کار کوي. نو زه راځم دغه پوینټ هم دوستانو داسې دغه لږ ورته کوچني کوم. راځو رنګ دوستانو تاسو چې هر ډول رنګ ورکوئ. زه راځم مثلا یو داسې رنګ ورته ورکوم دوستانو. بکګراونډ هم تاسو بیا هر ډول بکګراونډ چې وغواړئ تاسو ورته انتخابولی شئ. نو زه راځم داسې یو رنګ د دې لپاره انتخابوم چې ښه دوستانو دغه رنګ مې هم ورته انتخاب کړ. د دې لپاره دوستانو اوس موږ تاسو راځو په دغه لیکنه باندې کلیک اخلو. دغه کس نوم لیکو چې کوم کس پارېږي، مثلا د احمد زوی احمد شاه، مثلا د احمد زوی احمد شاه مو دوستانو ولیکلو. همداسې د مثال په توګه مو ورته ولیکلو. راځو په دغه کې تاسو چې کوم رنګ غواړئ ورکولی شئ. او په پوینټ ډیزاین کې دوستانو هر ډول ډیزاین چې تاسو ورکوئ، خو دغه 4 نمبر بولډ چې کوم ده دوستانو د دې لپاره ډېر ښه راځي. دغه دلته دوستانو ورکوو. راځو دوستانو بیا په لیکنه باندې کلیک اخلو دوستانو. په دې کې موږ تاسو ورکوو پته. کله هم دوستانو پته ورته ولیکله. راځو په پته کې دوستانو مثلا ورته لیکو چې خوست ولایت دوستانو، خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ. ها دوستانو نو دغه مو چې کله دوستانو ورته ولیکو راځو دغه هم باندې هم کلیک اخلو. راځو په دغه برخه کې پوینټ هر ډول پوینټ دوستانو تاسو ورکوئ. دې ته هم تاسو ورکولی شئ. په لیکبڼه کې هم راځو تاسو چې هر ډول غواړئ کولی شئ. خو زه هم راځم مثلا دغه 38 نمبر کوم دوستانو پوینټ چې دي دغه دوستانو په دې ځای کې ورکوم. دلته تاسو کولی شئ وروسته دوستانو زه به تاسو ته دغه بکګراونډونو دغه کوم ډیزاینو چې مواد چې دغه درکړم هغه به تاسو ټول پکې استعمالوئ. راځم دغه مواد هم دوستانو تاسو دلته په ډسکرپشن کې دوستانو زه واچوم تر څو تاسو دغه بیا هلته ترلاسه کوئ. راځم زه له دې څخه دوستانو یو ورته انتخابوم. دغه دوستانو داسې لږ تاسو کوچنی کوئ
او را ومخستل دوستانو را بشئ په دغه شاته کول باندې به کلیک ورته واخلئ او دغه رنګ موږ تاسو باید ورته سپین کړو ځکه چې دا بیا ښه ورسره راځي دوستانو. او که غواړئ شاته برډر یعنې دیوال ورته ورکړئ هغه دوستانو تاسو تور ورته ورکولی شئ په تور رنګ کې دوستانو. نو دغه کار هم ترسره شولو دا به داسې لږ ورته پورته کړو. ښه دوستانو دغه کار هم وشولو. که تاسو غواړئ د پورته لیکنې ته هم بیا رنګ ورکولی شئ. وروسته بیا یو بیکګراونډ دوستانو ورکوو. راځو په دې برخه کې اوس دوستانو موږ تاسو د هغه کس تصویر هم رااخلو ترڅنګ یو څو بیته چې کوم وي هغه هم پرې لیکو دوستانو. ما سره دغه یو تصویر دی راځم دغه تصویر دوستانو ورته رااخلم. کله چې دغه تصویر راوایستله دغه به لږ کوچنی کړو ورته دغه به لږ ورته دوستانو موږ تاسو داسې لږ څه نه څه دغه تصویر کوچنی کړو. ښه دغه مو دوستانو موږ تاسو داسې ورته ولګولو. په د دې لپاره هم تاسو ته زه اوس نوره کوم غچې دی تاسو به راځئ په دغه ځای کې لګوو هغه هم رااخلم ورته. ښه دوستانو دغه مې ورته راوایسته. په دغه برخه کې دوستانو تاسو به دې خواته پسې راشئ په دغه رنګ صفا کولو باندې مې کلیک وکړئ او دغه اپشن به داسې پسې خلاص کړئ. دغه به واوړئ دوستانو PNG خلاصه ته. نو دوستانو دغه چې کله PNG خلاصه ته واوښتلو نو دا به داسې ورته برابر کړئ دوستانو. کله مو چې برابر کړ ورته دغه برخه کې دوستانو تاسو کله کلیک واخلئ که کوم لیر تاسو غواړئ کولپ کړئ هغه کولپولی شئ بیا په دې کې ایډیټ نه کېږي بغیر له کولپ خلاصولو دوستانو. نو دغه کار هم دوستانو وشولو. اوس راځو په دغه برخه کې راځو موږ تاسو مثلا نیټه ورته انتخابوو دوستانو. مثلا ورته لیکو چې د 2000 نیټه دوستانو ورته لیکو 18 مثلا د 2025 دوستانو. کله چې دا دوستانو ورته ولیکله راځو دلته هم تاسو خپل رنګ ورته انتخابولی چې هر ډول رنګ چې تاسو ورکوئ مثلا سپین رنګ ورکوئ. که تاسو لیک بڼې باندې به کلیک دوستانو واخلئ په لیک بڼې کې په دې کې دغه انګلیسي پوینټ او پښتو پوینټ کله دوستانو سره سمون خوري هغه یو 20 نمبر پوینټ دوستانو په دې کې چې دا ډېر ښه کار کوي د پښتو او انګلیسي دواړو لیکنو لپاره دوستانو. د دې لپاره ډېر ښه کار کوي دوستانو. نو که تاسو غواړئ په دې کې دیوال ورته ورکړئ یا برډر ورته ورکړئ هغه هم تور رنګ دوستانو ورته ورکولی شئ. راځو همدغه بیرته دوستانو موږ تاسو بیا کاپي کولی شو. کاپي کولو باندې کلیک واخلئ او تغیرولو باندې دوستانو کلیک واخلئ. کله چې په دې باندې کلیک واخلئ راځو اوس مثلا ورځ دوستانو ورته لیکو. کله مو چې ورځ ورته ولیکله مثلا ورځ چې ورته لیکو هغه مثال په توګه چې یکشنبه ده دوستانو. نو یکشنبه ورته لیکو. یکشنبه مو دوستانو ولیکله دغه هم راښکته کوو دوستانو. دغه برخې ته راځو. دغه ته دوستانو بیا هم په دې باندې کلیک اخلو کاپي کوئ او دلته بیا موږ تاسو مثلا ورته لیکو چې وخت مثلا ورته لیکو چې سهار 8 بجې دوستانو. دغه هم ورته ولیکلو. راځو دغه سایز هم دوستانو لږ داسې برابروو په دغه ځای کې دغه هم دوستانو لګوو. تاسو کتلی شئ دغه هم په منظم ډول سره ترسره شو. ښه دوستانو اوس راځو دلته یو ډیزاین لپاره یو بل د دوستانو راځو په دغه کلیک اخلو. دغه هم تاسو زه د ویډیو په ډسکرپشن کې دوستانو دغه لینک اچوم چې دغه ټول ډیزاینونه دوستانو پکې وي. کله دوستانو دې باندې راځو دغه برخه کې رنګ صفا کول او دغه اپشن دوستانو پسې خلاصوو. دغه برخې نه نیسو دوستانو په د پورته دغې برخې نه داسې وړو دوستانو تر څو دغه داسې سره پلن شي او له پورته خوا نه دوستانو دغه لږ داسې بیا داسې وروړو دوستانو. ښه دا داسې دوستانو ورته منظم برابروو. کله دوستانو دغه ورته برابر کړه راځو دغه دې برخې نه دوستانو کولپوو. کله چې کولپ کړ دوستانو زه راځم په دغه پته باندې کلیک اخلم. کله چې کلیک وایست راځو دغه برخه کې دغه کاپي کوو او تغیرولو باندې دوستانو کلیک اخلو. مثلا تاسو بیت ورته راخلئ هر څه چې ورته راخلئ هغه تاسو کولی شئ. دلته دوستانو ما سره یو شته دی دغه ورته پیسټ کوم. کله دوستانو پیسټ کړ راځو د دې سایز له دې څخه دوستانو د ځای څخه بعضې وخت نه کمیږي. تاسو به راشئ په دغه پکسل اپ کې به په دغه سایز باندې کلیک واخلئ او دې ځای نه دوستانو تاسو دغه سایز کمولی او زیپه کولی شئ دوستانو. نو دلته به تاسو ورته برابر کړئ د په 18 سایز کې شو چې هر څومره سایز تاسو غواړئ دوستانو ور به یې کړئ. ښه دوستانو دغه کار یې هم خلاص شولو. نو اوس راځو مثلا په دغه ګیلري باندې کلیک اخلو. په ګیلري کې دوستانو زه مثلا راځم په دې کې دغه لوګو چې کومه دی
لوګو ورته ګورم د پوهنتون هر ډول پوهنتون چې وي تاسو کولی چې د هغه لوګو هم ورته راواخلئ. ما سره دوستانو د شاه زید پوهنتون کومه لوګو چې دی دوستانو دغه هم زه مثلا ورته راخلم. که پنجي نه وي دوستانو تاسو راشئ په دغه برخه کې په دغه رنګ صفا کولو باندې کلیک واخلئ دوستانو دغه به پنجي هم شي خو په سپین بیکګراوند کې دوستانو بیا همداسې چې وي هغه ښه وي دوستانو. نو دغه کار هم وشولو. که تاسو نور لوګوونه هم ورته راوړئ کولی شئ د هم ورته ولګوئ خو همدغه دوستانو د پوهنتون لوګو شولو. په دې کې نور څه کار پاتې دوستانو هغه کار هم اوس درته ښایم. ښه دوستانو دا چې د تصویر دغه خوا کې دغه شی ورته لګوو دوستانو دغه به هم تاسو ته هلته واچوم. ویډیو دوستانو لږه اوږدېږي په همدې خاطر چې دغه کوم ډیزاینونه مواد چې دا چې راخلې ویډیو ما ځای ځای سکیپ کړه دوستانو په همدې خاطر ویډیو لږه څه نه څه اوږدېږي. راځو په شاته کولو باندې دوستانو کلیک واخلئ. کله چې شاته کړ دوستانو دا به داسې په دغه ځای کې دوستانو داسې ورته برابر البته دغه داسې دوستانو ورته رامخکې کوو. کله مو چې ورته رامخکې کړ نو په دغه ځای کې موږ تاسو اوس دغه کوم ډیزاینونه چې دوستانو موږ تاسو ورکړي دي دغه هم ټول رامخکې کوو ورته دغه نیټه هر څه دوستانو دغه ټول داسې یو ځای دوستانو دغه داسې هر یو جلا جلا دوستانو داسې ورته رامخکې کوي. نو اوس دوستانو ګورو دغه مو ورته رامخکې کړل. اوس راځو دغه هم دوستانو ورته رامخکې کوو. رامخته کولو باندې به کلیک واخلئ. تر څنګ دغه کوم باید چې موږ ورته لیکلی و دغه هم موږ تاسو داسې دوستانو ورته رامخته کوو. تاسو کتلی شئ دغه هم ښه ورسره برابر شو دوستانو. نو دغه کار هم دوستانو وشو. زموږ تاسو ډیزاین چې دی هغه اوس بالکل دوستانو جوړ شو. شاته کوم بیکګراوند دی دوستانو هغه بیکګراوند چې تاسو کوم غواړئ ورکولی شئ. بیکګراوندونه هم تاسو ته په ډسکرپشن کې دوستانو واچوم. راشئ په دې برخه باندې او دغه رنګ باندې چې کله دوستانو تاسو کلیک واخلئ تاسو کولی شئ شاته هم هر ډول رنګ چې تاسو غواړئ ورته ورکړئ. کوم ډول رنګ چې تاسو خوښ کړي دوستانو که تاسو میکس رنګ ورکوئ دوه رنګه باندې به کلیک واخلئ. تاسو کولی شئ له دې برخې څخه دوستانو دلته رنګ هم ورته جوړ کړئ. کله چې راشئ په دې ځای باندې کلیک دوستانو واخلئ کولی شئ مختلف ډوله رنګونه دوستانو تاسو ورته جوړ کړئ. دلته کلیک واخلئ او په دغه رنګ باندې کلیک واخلئ. هر ډول رنګ چې تاسو غواړئ دوستانو تاسو کولی شئ د دې لپاره یې جوړ کړئ ورته تیار کړئ. دغه دوستانو تاسو کتلی شئ کوم رنګ چې تاسو غواړئ کولی شئ ورته جوړ کړئ دوستانو. نو بعضې وخت په همدغه سپین رنګ کې دوستانو هم ډېر ښه راځي. تاسو خپل همدغه عادي حالات دوستانو پرېږدئ همدغه سپین رنګ ورته ورکړئ. که دې ته تاسو غواړئ او برډر ورته ورکړئ مثلا هر برډر چې دې سره سمون دوستانو خوري یا تور برډر ورسره شاید تور برډر دوستانو ښه ورسره راشي. که نه ورکوئ هم مشکل نشته دی. یا که تاسو رنګ ورته بدلوئ هم ورته بدلولی شئ دوستانو هر ډول رنګ چې تاسو ورکوئ. خو زه داسې وایم چې دغه مثلا د هغه پوهنځی کوم لوګو چې وي تاسو د هغه مطابق یو ډیزاین ورته جوړوئ. کوم لوګو چې وي دوستانو هغه مطابق ډیزاین مثلا زه راځم په دغه لیکبڼه باندې کلیک اخلم. دلته اوس چاپ هم ورته لیکم. مثلا زه ورته لیکم چې چاپ یا دوستانو ډیزاین مثلا زه ورته لیکم چې اتې په مطبعه دوستانو خپل د مطبعې هغه هم دوستانو کولی شئ. راپشئ لاندې برخه کې تاسو خپل د ټلیفون لمبر هم دوستانو تاسو کولی شئ چې ورته ورکئ. دغه هم چې په هر رنګ کې تاسو غواړئ کولی شئ په یو ځای کې دوستانو دغه هم ورته ولګوئ. په لیکبڼه کې راشئ او دوستانو یو هغه ورته انتخاب کړئ پوینټز یو پوینټ دوستانو تاسو ورته انتخاب کړئ. هر ډول پوینټ چې تاسو په دې کې خوښ کړئ که څه چې پښتو او دغه دواړو دوستانو سره سمون وخوري. رابشئ سایز به یې لږ دوستانو داسې سره کم کړئ. کله دوستانو سایز کم کړ هر ځای کې تاسو وغواړئ دغه تاسو بیا کولی شئ چې دوستانو ولګوئ. دا که غواړئ ډیزاین په توګه ثبت کړئ هر وخت تاسو بیا هم پکې ډیزاین دوستانو دې کې کولی شئ. نو رابشئ پورته دغه ډاونلوډ اپشن باندې به کلیک واخلئ. ډیزاین په شکل ثبتولو باندې به کلیک واخلئ. هر څه دوستانو تاسو دلته ورته ولیکئ. تاسو همغه ورته ولیکئ او دا ځای کې دوستانو تاسو سره ثبت کړئ. چې بیا کله راشئ په دغه ځای باندې کلیک واخلئ. ما جوړ کړي ډیزاینونه باندې دوستانو کلیک واخلئ. دا مکمل هغه ډیزاینونه دي چې ما جوړ کړي دي په دې کې دوستانو نو کولی شئ چې بیا کلیک پرې واخلئ او داسې به اتوماتیک تاسو ته همغه ډیزاین راځي کوم چې تاسو جوړ کړی و. بیا هم تاسو دوستانو ایډیټ پکې کولی شئ. نور تاسو خپله دوستانو ایډیټ پکې کوئ. څومره ښایسته ښکلا چې ورکولی شئ هغه تاسو ورکولی شئ دوستانو. نو ویډیو چې اوږده نه شي ویډیو ته همدې ځای وکړه خوښوي مې لایک کړئ دوستانو سره شریک کړئ. دوستانو راتلونکي ویډیو کې هم تاسو لپاره بیا زه ښایم چې موږ څنګه کولی شو دوستانو په دغه طریقه باندې یعنې په دومره اوږده طریقه باندې دوستانو یو کار دوستانو ډیزاین کو یا څنګه کولی شو دوستانو د واده لپاره دوستانو موږ تاسو بینر ډیزاین کو. دغه مکملې طریقې تاسو لپاره بیا زه ښایم چې څنګه کولی شو واده لپاره بینر ډیزاین کو. تر څنګه کولی شو تصدیقنامه جوړه کو.
څنګه کولی شو دوستانو همدا شانتې نور ډیزاینونه په دغه پکسل اپ کې دوستانو ترسره کړو. نو دغه مکمله طریقه دوستانو په راتلونکو ویډیوګانو کې درته ښیم. زموږ چینل در سره وڅارئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ دوستانو تر څو نور ویډیوګان هم برخمن شئ. تر بیا چې زه راځم تاسو په لوی الله